په کندهار کې په لوړه کچه درمل او له وخت تیر خوراکي توکي وسوځول شول. د کندهار ښاروالي مسؤلین وایي په تیرو 6 میاشتو کې د مستهلکینو کمیسیون 8000 کارټنه درمل او تر 20 ټنه خوراکي توکي چې تر وخت تیر وه راټول او وسوځول. دوی زیاتوي په دغه توکو کې یو شمېر یې خپله سوداګرو دوی ته سپارلي دي. د ښاروالۍ مسؤلین دغه راز څرګندوي چې یاد کمیسیون وخت په وخت د کندهار ښار هټۍ څاري او تر وخت تیر او بې کیفیته توکي راټولوي. کندهار کې د مستهلکینو ملاتړ کمیسیون د تیرو 6 میاشتو په موده کې د ښار او ولسوالیو له بازارونو څخه 8000 کارټنه درمل او 20 ټنه خوراکي توکي چې تر وخت تیر سوي وه راټول کړي او له ښار څخه لیرې د دامان ولسوالۍ په دښتونو کې له منځه څخه یوړل. د مستهلکینو ملاتړ کمیسیون د ښار او ولسوالیو بازارونه او دوکانونه په دوامداره توګه سره څاري. که چیرې تر وخت تیر او بې کیفیته توکي له هر چا سره ونیول سي شان یې ضبط کیږي او له هغوی سره به قانوني چلند ترسره کیږي. بل خوا د کندهار اوسیدونکي هم دغه اقدام نه کړي او وایي ښاروالي دې په دې برخه کې خپلې هڅې لا ډېرې کړي. دوی زیاتوي په ښار کې بې کیفیته درمل او تر وخت تیر خوراکي توکي د زهر غوندې ګرځېدلي او بېلابېلې ناروغۍ یې رامنځته کړي دي. ډېر ښه کار کړی دی د عوام لپاره د ملک لپاره ډېر ښه کار کړی دا د وخت تېرې دواوې چې بې کیفیته یې نو ډېر ښه دی. موږ په ښار کې مریضان ډېر لرو نو دا د وخت تېرې دواوې راوړل کېږي ټاپې پر واقعېږي. دا خو ښه کار دی. دلته مریضان ډېرېږي هرې دواخانې ته یو ځای ته چې ورسي یا پنمېټ یا چای وي یا داسې تر وخت چیر مشروبات وي دغه د ښاروالۍ لپاره ډېره همکاري ده چې داسې خلک دا شانې ټنکې راوړي چې وسوځي بره به مریضان هم کم وي چاپېریال به هم پاک وي نور مشکلات به هم نه وي. بیا زموږ ټول عوام چې دی مسکین دی وروره په دواو په دې وس نه رسېږي. ډېر خلک بېوزلي دي هغه چې دی وایي چې ډاکټر ته یا بل دغه ته ورسي در وخت تېر شان ورکړي نو ښاروالۍ سم دغه غوښتنه ده چې داسې همکاري تل جریان وساتي دا شانګیر کې دی وسوځي. د ویل ده چې له دې مخکې هم په سلګونه ټنه دغه ډول توکي سوځول سوي دي. د کندهار ښاروالۍ مسؤلینو ویلي کمیسیون د ښار او ولسوالۍ هټۍ څاري او که چیرې تر وخت تیر درمل یا خوراکي توکي ونیول سي نو هلته به ضبط او له منځه یوړل سي. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.